السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءالله نن به سوره هجر آیت نمبر 3 او 4 وایو. 3 او 4. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو، الله دی قرآن کریم باندې پوها او بیا دی الله تعالی موږ تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي. امین ثم امین. سوره هجر لومبني 2 آیتونو کې الله تعالی شروع د مقطعات او کړه الف لام را. بیا یو فرمایل چې دا کتاب د قرآن دی چې واضح دی، ښکاره دی، او ډېر وارې به دا کافر ارمان کوي چې کاش چې موږ مسلمانان وای. د هماغې باره کې اوس مخکې فرمایي زرهم پرېږدی دوی، یعنې مني خو نه دو او د الله تعالی طرف ته نه راځي، ایمان نه راوړي، پیغمبر خبره نه مني، اتباع نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پرېږدي دا. یا کلو چې دوی اخوري، ځکه چې د دې مقصد دنیا کې د خوراک دی او ښه خوراکونه دي یا ښه ارمانونه دي د ښه خوراک. ویتمتعو او فایده دي اوچته کی. متاع وی عارضي سامان ته، دا دنیا ټول عارضي ده، دې دپاره دوی ټول تګودور محنت او کوشش هم د دنیا حده پورې دی. نو پرېږدي چې د دنیا د فایدې اوچتې کی او خوراکونه دي وکړي ښه. ویلههم العملو ویلهی له وی هغه کار ته چې بنیادی ذمہ داری نه انسان غافل کی، داسې کار کې مشغول شي لکه لوبي دي، کیل دي، د دنیا خواهشات دي، ارمانونه دي، او دغه پوره کولو کې هغه بنیادی مقصد ته نه هیر شي، قیامت ته نه هیر شي، د الله تعالی حساب کتاب ته نه هیر شي، د قبر سوال او جواب ته نه هیر شي، دا ونه هیر شي چې موږ به مرو او بیا موږ نه الله تعالی پوښتنه کوي. قرآن کریم په آخري سپاره کې سوره تکاثر کې الله تعالی فرمای الهاکم التکاثر، الهاکم لهو، یعنی تاسو ډیروالی د مال هلاکت ته واچولی. بس همدغه غم دی در سره چې مال وی، ډیر وی، ښه وی، بنګلې وی او کاروبار وی او ګاډي وی فلانه او د شي غافل کړی د څه شي نه، د اصل مقصد نه چې کوم مقصد ته الله تعالی تاسو پیدا کړی یی. انسان الله تعالی د خپل عبادت دپاره انسان او پریان الله تعالی پیدا کړی دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان او پریان ما سوا د خپل مقصد د عبادت نه بل څه دپاره نه دي پیدا کړي. نو دوی غفلت کې اچولی دي. العملو امیدونو، بس امید دی دا به ډیر شي، دا به ډیر شي، دا دنیا به ډیره شي، کار به ډیر شي، او پیسې به ډیرې شي، او دولت به ډیر شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وارې صحابه کرامو سره ناست و، تشریف فرماو. نو درې لرګي داسې ځمکې کې انخلول، یو بیا هغه نه لږ لرې بل، بیا هغه نه لرې بل. بیا صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې تاسو پوهیږئ دا څه شی دی؟ صحابه کرامو فرمایل چې الله او د الله رسول ښه پوهیږي. نو یو لرګی تر هغه بل اخر پورې لرګی و، دا د انسان امیدونه دي. د لومړنی لرګی انسان دی او تر هغه بل لرګي پورې دای امید دی، او د درمیان کې لرګی چې کوم دی دای مرګ دی. نو د خپل امیدونو کې وی چې مرګ پې راشي، او امیدونه خو پوره کیږي نه، که انسان خواهشات خو نه پوره کیږي چې څومره وی دومره نوري. یو بل حدیث مفهوم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان دومره حریص دی چې که یو وادي ورسره ډکه مال وي، یعنی لویه داره د دو غرونو منځ کې داره دا ډک وي د مال نه، نو دی به ارمان کوي چې که یوه وادي بله هم وی. فسوف به ډېر زر دی یعلمون چې دی ته به پته ولګي، پوی به شي دی. اوس خو دی مني نه، پوهیږي نه، دنیا کې نښتې دي، د دنیا خواهشات او ارمانونو پوره کدو کې دي، آخرت نه هیر شوی دی، پته به ولګي دی ته. وما اهلکنا، او مونږ نه دي هلاک کړي، من قریة هیڅ کلي نه، الا مگر ولها او هغې دپاره کتاب یو لیکلی معلوم وخت مقرر. مکی ولا به دا خبره به کوله چې هغه عذاب کله دی او کله به راځي او څنګه دی، ته هر وخت موږ عذاب نه یری را خو نغلو. الله وایي دغه خو یو وخت مقرر دی، وخت مقرر شي در باندې را بشي. او بیا الله تعالی په بدر کې څنګه هلاک کړل، او یا کسان سرداران دا الله تعالی هلاک کړل.
بیا داسې په نورو جنگونو کې ذلت سره شکست ملاو شو، اخري مکم فتح شو او د خلک ذلیل شو، ذلیل پاتې شو. نو الله د هلاکت لپاره یو وخت مقرر کړی وي. دې مطلب دا نه دی چې وخت رانغلو او هلاکت رانغلو نو که تاسو خو خلک یې تاسو کامیاب یې. زرهم پرېږدی دوی یاکلو چې اخري دوی، ويتمتعوا او فیدې دی واخلي، ویلههم الاملو او غافله کی دوی امیدونه، فسوف بدې زر دی یعلمون چې دوی به پوه شي. وما اهلکنا او مونږ نه دي هلاک کړي من قريه هیڅ کلینا الا مگر ولها او هغه دپاره کتاب یو لیک ته معلوم مقرر کړی شوی.